د یار د کلي د کوڅې مازیګر ما لیونی کړې لیونی مازیګر ما په جنت هم بدل کړی نه دی د محبت د میکدې مازیګر زمون کوڅې ته د کاته روان وې زما صابره ما لیدې مازیګر بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو سلامونه نیکې هیلې او احترامات ستاسو ورور سردار احساس یم د یو بل خپرونې سره او خپرونه ده ادبي رنګ تاسو ته چې څنګه معلومه ده په ادبي رنګ کې مونږه د شاعرانو ملګرو سره ملاقات کوو د هغوی نه غزل او شعرونه ریکارډ کوو په دې سلسله کې د اختر څلورمه ورځ ده د حسرت صاحب خواله راغلي ملګرو نن راغلي یو امازو ته په امازو کې د کوثر چې دلته زمونږ ډېر خوږ ملګری او شاعر ملګری افتخار حسرت صاحب د ژوند ورځې شپې تیري حسرت صاحب ته په خپل پروګرام ادبي رنګ کې هرکلی وایو ډېره مننه کوو چې د خپل قیمتي وخت نه یې موږ له وخت راکړو حسرت صاحب په ادبي رنګ کې تاسو ته ډېره مینه او هرکلی وایو جي ډېره مننه سردار احساس صاحب تاسو د ملګرو چې دومره لرې نه رالی دې غرونو ته رالی دې ګرمۍ کې دې سختو لارو باندې چې په ادبي رنګ کې خو ماله مقرره کړه ډېره مهرباني شکریه حسرت صاحب شعرونه به درنه اورو او کتونکو ته شعرونه ډالۍ کې کو غزل وي کو دوه وي ولې نه احساس مازدیګر د ډېر خوند به وکړي بره مابڼ هم دی ملګرو ته دا خبره واضحه کړو چې دا اوبه زموږ سره دلته اوبه بهیږي دا د مابڼ نه راځي او کرن خان وایم چې دا واړه ستا د یارۍ تاو دی که په مابڼ کې واورې خورم له تنګ دې مرمه حسرت صاحب ستاسو نه به شعرونه او غزل ولې نه سردار احساس صاحب د غزل نه مخکې یو دوه شعره چې دا د دردونو کیسې دا د ارمانونو کیسې دا د دردونو کیسې دا د دردونو کیسې دا د ارمانونو کیسې تا ته به وکړمه جانانه د غمونو کیسې ډېر ښه دی او که چېرته راغلمه د ژمي لویو لویو شپو کې که چېرته راغلمه د ژمي لویو لویو شپو کې درته به وکړمه جانانه د امیدونو کیسې ډېر ښه دی حسرت صاحب او حسرت صاحب غزل داسې دی چې زما پر یاد او د ازاره ګورې ځان وساته زما پر یاد او د ازاره ګورې ځان وساته درته به پرېږدمه دا لاره ګورې ځان وساته ډېر ښه دی یار مننه جي که زما یاره ساتي توره شپه کې مه یارېږه که زما یاره ساتي توره شپه کې مه یارېږه د رڼا ورځې د ګزاره ګورې ځان وساته ډېر ښه شعر دی ډېره مننه جي چې امن ګوري نو د غرونو په سرونو کې دی چې امن ګوري نو د غرونو په سرونو کې دی بچیه مزه د بازاره ګورې ځان وساته ډېر ښه شعر دی دا بیا ووایه چې امن ګوري نو د غرونو په سرونو کې دی چې امن ګوري نو د غرونو په سرونو کې دی بچیه مزه د بازاره ګورې ځان وساته او دا یو چې مړ شو بل چې وجني نو پسې وجني دا یو چې مړ شو بل وجني نو پسې وجني د بعضې خلکو د اعتباره ګورې ځان وساته دا یو چې مړ شو بل وجني نو پسې وجني د بعضې خلکو د اعتباره ګورې ځان وساته او دا چې پټکي دي وخلي دا چې پټکي دي د کلي معزز خلک دي دا چې پټکي دي د کلي معزز خلک دي د دغه کلي د سرداره ګورې ځان وساته او دا چې په نسه رانږدې شي او تا خپلو بولي احساس دا چې په نسه رانږدې شي او تا خپلو بولي دا د لستوڼي د خاماره ګورې ځان وساته حسرته نور به د پردو خپلو منګل پیژنم حسرته نور به د پردو خپلو منګل پیژنم ته لا سړی نه شوي اوزګاره ګورې ځان وساته حسرت صاحب یو غزل بل مینوالو ته او بیا به انشاءالله مازدیګرۍ دی بلکې نور هم په پرېوتو دی بیا به پروګرام راغونډو احساس صاحب بل یو غزل دی چې ستا د حسن کلي کې شور و هغه هم یو وخت چې ستا د حسن کلي کې شور و هغه هم یو وخت بل دی وربل په مخ راغور هغه هم یو وخت اوس لیونی په نیمه شپه د کوره نه راوځم اوس لیونی په نیمه شپه د کوره نه راوځم ډېر وخت مې ستا ساتلی کور هغه هم یو وخت او زه یې په سمه لار روان کړم اوس ښه مې یاد شي زه یې په سمه لار روان کړم اوس ښه مې یاد شي چې ستا راکړی چا پې وغواړي دا شعر بیا ووایه
زه یې په سمه لار روان کړم اوس ښه مې یاد شي زه یې په سمه لار روان کړم اوس ښه مې یاد شي چې ستا راکړی چا پیغور هغه هم یو وخت او وخته دا اوس چې کوږ ګرځي او ما نه پېژني احساس صاحب وخته دا اوس چې کوږ ګرځي او ما نه پېژني دغه زما د سترګو تور هغه هم یو وخت وخته دا اوس چې کوږ ګرځي او ما نه پېژني دغه زما د سترګو تور هغه هم یو وخت اوس مې طاقت ستا د غمونو د زغملو نشته اوس مې طاقت ستا د غمونو د زغملو نشته په هغه وخت کې زما زور هغه هم یو وخت شعر دی یاره ډېر ښه مننه جي یلې ونې بس ته کیسه به درته لنډه وکم یلې ونې بس ته کیسه به درته لنډه وکم ښکاره حسرت په زړه دې نور ډېر ښه دی یاره ډېره مننه جي مهرباني ملګرو دا و زموږ سره د موضوع د علاقې افتخار حسرت صاحب چې تاسو واورېدو او د الله نه دا امید ده تمه ساتو چې دا شعرونه د دوی دا غزلې ستاسو خوښ شي ستاسو په زړونو خوږې ولګي وخت مازدیګر د خپل ملګري سردار احساس او د هغه د ټیم ملګرو اجازت راکړه اونې پورې د لوی الله په امان